د یوناما د ماموریت په غځولو سره هم مهاله اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکو ټینګښت لپاره د هغه رول مهم ګڼي او له دې بنسټ څخه غواړي ترڅو په دې برخه کې د ښه ګامونه اوچت کړي. ښاغلی مجاهد همداشان له یوناما غواړي ترڅو د افغانستان لاسته راوړنې او پرمختګونه د نړۍ ته منعکس کړي. خواست مردم افغانستان این است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکند، افغانستان را به جامعه و دنیا بپیونداند و همچنان پیشرفت‌های افغانستان، دستاوردات در افغانستان، امنیت و ثبات در افغانستان این در دنیا انعکاس بده و یک اطمینان کلی را در کشورهایی که تشویش دارند به وجود بیاره. در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه که مسائل و موضوعاتی که باقی مانده از طریق افهام و تفهیم حل میشه. د اسلامي امارت ویاند همداشان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ سپارل، د هیواد کنګل شوې شتمنۍ خلاصون او د بندیزونو لرې کولو کې د یوناما رول مهم ګڼي. حق مردم افغانستان داده شود، کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به افغانستان سپرده شود، پول افغانستان که در بیرون مسدود است باید رها شود، اعمال فشارهای نادرست، تحریمات و همچنان فشارهای بی‌مورد باید به استفاده نشود و همچنان اتهامات وارد نشود در مورد بعض از موضوعاتی که لاینحل است و راه حل خود داره باید از او سوء استفاده به خاطر اهداف سیاسی نشه. امارات اسلامی افغانستان خواهان روابط خوب با سازمان ملل متحد و همچنان با تمام کشورها است. از این فرصت باید اما کشورهایی که باقی مانده و در تماس نیستند هم باید استفاده بکنند و خود سازمان ملل متحد هم و یوناما وساطت خوب در راستا میتونه. په داسې حال کې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګښت لپاره د یوناما پر رول ټینګار کیږي چې په تیرو 2 کلونو کې په دوحه کې 2 ناستې د افغانستان په اړه ترسره شوي دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم د دې سازمان رول افغانستان سره د نړۍ د تعامل او هیواد کې د اوسنیو ستونزو په لرې کولو کې مهم بولي.